السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکی هیله احترامات قبول و منظور کوي. امید لرم ټول به ټیک ټاک فټ پاک به الله مو دغه شان خوشاله سوکاله او آباد لره. نن چې سره کوم ویډیو شیر کوم کوم ویډیو می تاسو لراوړی د نو ماشاءالله ډیره زبردست ډیره سبق آموز او ډیره عبرتناک ویډیو ده. ډیره عبرتناک لګ نه چې به انتهایی عبرتناک او یو ښکلی میسج پکې پروت دی، خاص کر مسلمانانو دپاره، خاص کر د هغه خلکو دپاره چې څوک د دې د الله د حکم توهین کوي، د رسول الله د حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم توهین کوي، څوک د قرآن د حکم توهین کوي، نو هغې دپاره پکې یو ډېر ښکلی میسج، یو ډېر ښکلی سبق پروت دی. دا کم چې تاسو ته ښکاري دا ویډیو ته دا تاسو ته زه پلی کومه، نو دا په امریکا کې یو مسلمانه خور ده، یو ځای ته لاړه شي، یو دفتر ته لاړه شي، ډیپټۍ دپاره به تللي، آی تھنک هر څه دپاره څه جاب دپاره تللې ده، یعنې دا غواړي چې زه هلته څه ډیپټي وکړم، نو څه جاب دپاره کوم دفتر ته تللي ده. هغې دفتر والا چې ورته کوم دی هغې ورته دا دغه کړی چې یاره که ته به مونږ سره صحیح ده، ستا به دلته ډیپټي ولګي، خو ته به داسې کار کوې چې ته به حجاب به نه په سره یې، ته به لوپټن نه په سره یې، ته به همداسې ګرځې. نو هغې راپاڅېږي او د هغې نه هغه یو لوپټه لرې کړي، تاسو ګورئ یو لوپټه ترې لرې کړي، هغې باندې الله پاک بله واچوي، هغه هم ترې لرې کړي، الله پاک پې بله لوپټه واچوي، درېیمه لوپټه هم ترې لرې کړي، الله پاک پې بله لوپټه واچوي. اخره کې هغه څه وکړي، راپاسي ورته وایي ته اوس هم زما په حجاب باندې توهین کې، ته اوس هم زما د حجاب توهین کې، ته اوس هم زما حجاب پورې خنداګانې کې. الله نه غواړي چې زه د بې سره زه د سرتوره شم او زما د عزت ښکاره شي او زما د خلک چې کوم دی هغه عورت وویني. نو مقصد مې دا و چې الله په چا باندې پرده راواچوي که نه، الله ګوره زمونږ الله ګوره ډېر رحیم ذات دی ښه. الله چې په چا باندې پرده راواچوي نو که انسان زر ځلې کوشش وکړي که نه، زر ځلې مونږ پښتانه وایو که سل ځلې نه، چې زر ځلې یو انسان کوشش وکړي چې یاره زه دا کس بې پردې کړم، خو چې الله په چا باندې پرده واچوي نو هغه بیا انسان که زر ځلې کوشش وکړي هغه پرده د انسان نه نشي لرې کولی. نو زمونږ الله آی لو یو، زما الله زمونږ الله ډېر رحم دله دی او ډېر مهربانه ذات دی. تاسو خپله ویډیو کې وکتل چې هغې یو لوپټه ترې لرې کړي، الله پاک پې بله لوپټه واچوي، اټومیټیک هغې ته هغه بله هم لرې کړي، الله پې بله واچوي. نو ډېره سبق آموز او ډېره ښایسته ویډیو ده، ډېر ښکلی میسج پکې پروت دی. مخکې د سره شیر کوي چې نورو ملګرو ته هم ورسېږي او نور هلک ته هم پیدا واخلي. در بلې ویډیو پورې ما ته راکړئ اجازه چې خپل چې ښاد آباد خوشحاله اوسئ. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.